د کجکي برېښنا فابریکې د دوهم فاز په جوړېدو سره د دې فابریکې د انرژي ظرفیت کې فوقالعاده زیاتوالی راغلی، خو زاړه لینې د انتقال ظرفیت نه درلود. د اسلامي امارت چارواکو له لوري د شاوخوا 3 میاشتو راپدې خوا د کجکي څخه کندهار ته د نوي لین د جوړېدو چارې پیل کړې چې د شاوخوا 16 کاري ورځو په جریان کې کارونه بشپړ سوه. 20 کاله یا 25 کاله مخکې دا لین هم د افغانستان اسلامي امارت په هلو ځلو سره کندهار او هلمند ته رسېدلی و، خو در هغه وروسته بیا دغه لین دغسې پاته و، هیڅ کار پشکې ونه کړي. نو بیا هغه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د مهربانۍ څخه هغه دی چې هغه لین نوی سو، هغه دی چې هولس ته خدمت وسو. د افغانستان د برېښنا شرکت راغلی استازي عبدالرحمن رحماني وویل چې نوی غځېدلی لین به د 100 میګاواټ په اندازه د برېښنا د انتقال ظرفیت ولري. د دې پروژې ټول مصرف 272 میلیونه افغانۍ دی چې د دې له جملې څخه د لین مصرف 105 میلیونه افغانۍ او د انسلیټر براکټ سره د ټولو تجهیزاتو مصرف 15 میلیونه افغانۍ دی او همدارنګه د دې پروژې د تطبیق مصرف 11 میلیونه افغانۍ شوی دی. په غونډه کې د کندهار والی محمد یوسف وفا د نوي لین پر غځېدنې خوښي وښوده او له خلکو یې وغوښتل چې پر وخت د بیلونو تحویل سره د مسؤلینو سره مرسته وکړي. د برېښنا شرکت ته هلو ځلو او دوی سره چا همکاري کړې ده، که تجاران دي که صنعتکاران دي که ولس دي، د ټولو څه مننه کوو. نو هر څوک ټولو مسؤلینو دا مسؤلیت دی چې ولس ته خدمت برابر کړي، ولس ته هوسایي راولي، ولس ته کومه ژمنه چې مې کړې ده هغه دا دی چې د برېښنا وعده پر ځای سوه. الحمدلله نن به برېښنا و ټول ولس او ټولو کندهاریانو ته ورلسي او ټول که تجاران دي که صنعتکاران دي که ولس دي ټوله به ګټه ځینې واخلي. د کجکي څخه کندهار ته غځېدلی زوړ لین په تېر جمهوري نظام کې په زیات اندازه تخریب سوی و چې له امله یې د برېښنا په لیږد کې ستونزې موجودې وې. خالد لطیفي، ژوندون تلویزیون، کندهار.